السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو در وښیم که چیرې ستاسو موبایل کې 4G کار نه کوي نو تاسو به دا څنګه پاله کوئ. نو ګوره ملګرو ستاسو موبایل کې 3G ده او 2G ده، دغه دوه کار کوي او ستاسو موبایل کې 4G کنکشن نشته. کله دلته ستاسو ته په سیټینګ کې راړوي. ګوره ملګرو کله چې زه د خپل موبایل سیټینګ ته راسم د هغه رقم ګوره دلته اوس ماته 4G کنکشن رااړوي، یعنې زما په موبایل کې 4G شته. نو اوس که چیرې ستاسو موبایل کې دغه 4G اپشن نه وي تاسو به دغه څنګه پاله کوئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغه څخه را ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو 4G LTE نوم ده. کله چې ملګرو تاسو دغه ډاونلوډ کړئ تاسو به دغه په خپل موبایل کې خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو دغه تاسو خلاص کړئ دغه رقم ګوره ملګرو د سکه مین انټرفیس دا رقم دلته د تاسو ته رااړوي. نو ګوره ملګرو اوله دلته تاسو ته ډیټا درشي او دویم اپشن دغه تاسو ته وای فای درشي. کله تاسو په وای فای باندې کلیک وکړئ بینګ ټیسټ به ووایي. کله چې تاسو دغه ووایي نو دغه رقم دغه تاسو نو تھینکس کوي. نو ګوره ملګرو دلته تاسو ته پینګ راړوي او ډاونلوډ ده او دغه رقم اپلوډ ده. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو په پینګ باندې کلیک وکړئ هغه به تاسو ته ګوره دلته در وښیي چې یعنې ستاسو پینګ څو ده او د هغه رقم ډاونلوډ تاسو څو MB ډاونلوډولی سئ او د هغه رقم اپلوډ تاسو څو MB اپلوډولی سئ. نو ګوره ملګرو پینګ چې ده هغه 62.75 ده او دغه رقم ملګرو ډاونلوډ چې ده او ګوره 8 تقریبا 9 ده. اوس ګوره ملګرو دلته تاسو ته دغسې یو وارې پرسي نو تاسو به خپله د ډاونلوډ مکمل معلومات درکړي او دغه رقم بیا اپلوډ ده. نو ګوره ملګرو ډاونلوډ چې د هغه 11.47 ده دغه رقم ګوره ملګرو اپلوډ چې ده اوس به تاسو ته اپلوډ هم در وښیي چې تاسو څو MB په یوه پر سکند کې چیش کولی سئ اپلوډولی سئ. نو ګوره ملګرو تاسو اوس دغه درښیي یعنې 0.38 MB تاسو پر سکند چیز کولی سئ اپلوډولی سئ. نو ګوره ملګرو ډاونلوډ تر ټولو زیات ده. دغه رقم که چیرې تاسو د موبایل ډیټا ته راسئ نو د موبایل په ډیټا کې که چیرې ستاسو موبایل کې 4G نه وي تاسو به 4G او دغه رقم LTE 3G 2G سیټینګ په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دغه رقم به دغه تاسو ته خلاص سي. دغه رقم کله چې هم دغه تاسو ته خلاص سو تاسو به لاندې راسئ. نو ګوره ملګرو دلته به تاسو راسئ LTE یعنې LTE او 4G دا یو ده، دواړه د 4G کار کوي. نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو راسئ LTE به ووایي تاسو ته به ستاسو موبایل کې به څه کنیکټ سي 4G به کنیکټ سي. دغه رقم GSM چې ده GSM چې ده هغسې بیا د ملګرو 2G ده او CDMA چې ده هغه بیا چیرته ملګرو یعنې 3G ده. نو ګوره ملګرو که تاسو په دې باندې کلیک وکړئ بیا به 3G و 2G و او دا رقم 4G دا به خپله کار کوي اټو ده او دغه رقم که مې خالي 3G غوښته تاسو بیا راسئ په CDMA باندې به کلیک وکړئ نو دا بیا خالي 3G ده او GSM چې ده ملګرو دا GSM اټو چې ده دا بیا ملګرو خالي 2G ده او داسې دا ملګرو دا بیا خالي 2G ده. نو تاسو به راسئ په LTE اونلي باندې به کلیک وکړئ ستاسو موبایل کې به 4G خپله فعاله سي. نو اوس ګوره ملګرو زما په موبایل کې 4G فعاله سوه. که چیرې دغه اپشن تاسو نه وي تاسو په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او ستاسو په موبایل کې به 4G خپله کار شروع کړي. نو ملګرو که ویډیو خوښته وي ویډیو سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.